شهر نو کابل جان زموږ یو دوست هغه کوي د پراټو والا ورور ته وایي مشهوره شولې ورور یان خارجیان درته راځي ورور مې لګیا دی داسې پراټې پخوي چې بیخي سخت پکې مصروفه ښکاري که دا د سهار چای په پخوا خلکو شین چای استفاده کوه اوس سرخیل شکر نه لرم الحمدلله مخکې مې تاسو ته یادوري وکړله چې د پراټې او د شیدو چې دومره صحیح ښه نه وي خو دلته ډېره بهتره سوس وغوره راغلی و شهر نو کابل جان واورین موسم یخه هوا ژمی او سهارنۍ د شیدو چای خوږه حلوا هم ورسره وایي پیدا کېږي د کوټې نه راځي او ډېری دوستان اوس د دغې سهارني چای مینهوالان شوي دي شروع کوم په نامه د ذوالجلال او تاسې ټول په محمدي درود نازوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د سلک رو ټایم یوټیوب چینل خوږو لیدونکو ورور مې یو ځل بیا خوښ او خوشحاله دی چې ستاسو په درانه حضور کې حاضر دی او یو ښکلې ځانګړې خپرونه ده دا د شهر نو څخه چمتو کوي او ستاسې تر درانه حضور یې دررسوي هیله ورځو مې دا ده چې تر اخره پورې ملتیا وکړئ او خپرونه راسره بدرګه کوي او ډېره زیاته مننه د هغې دوستانو نه کوم د خپرونې په پیل کې البته چې ښایسته ګلالي کومنټونه یې کړي دي خپرونې یې زموږ لایک کړي دي او شیر کړي دي او چې ورسره ګوري نو د هغوی نه خو بیا بیخي په خرورو ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ مخکې ورځو د سهار د ناشتې او سهارني چای په طرف باندې خوږو او نازنینو لیدونکو زموږ یو دوست هغه کوي د پراټو والا ورور ته وایي مشهوره شولې ورور یان خارجیان درته راځي ماشاءالله دې وي نو طبیعتا یو څه کې چې توام او خوند وي نو مشتریان یې زیاتېږي ورور مې لګیا دی داسې پراټې پخوي چې بیخي سخت پکې مصروفه ښکاري ده سره هم فقط لنډې یو څو خبرې په خاطر د دې چې په خپل کار کې مصروف دی سلام وروره ستړی مه شې وعلیکم السلام ستړي مه شې څنګه یې ښه صحت ښه دی جوړ قدرمن شې وروره خدای خو دې ژوندی لره یاره د کوم ولایت یې د کندهار د کندهار ولایت یو وارې مو د شهر نو د بڼې ته تغییر ورکړه دا د سهار چای په پخوا خلکو شین چای استفاده کوه اوس خو دا شرچای ویجې شرچای پراټه سهار مال بس هغه ناشته کې دا مو له کندهاره را انتقال که څنګه نه دا اصلي د کوټ څه بس رانه مخکې مو دا کاروبار په کوټه کې کوو ما نه کوي خو نور ملګري مو کوي ما د لباس شروع کړي څه فکر د سره پیدا شي چې راشي شهر نو کې دا کار شروع کړه ولا بس خو فکر خو داسې دی چې وخت چې ما بل ځای کار کوي نو دا سیسټم چې دی دا زموږ رئیسان بس دلته راوړي زموږ انډوالان ملګرو او ما خپله دلې کار کندهار او کابل کار کوي څومره خوشحاله خپل کار کې ډېر الحمدلله مشتریان د کومو ولایتو ډېر راځي د هر ولایت څخه راځي دغه سیلانیان د خارج لم راځي دلې بیخي زیات راځي د سهار یوه پراټه او یوه شیدو پیاله چې کله تاسو مشتری ته ورکوئ په څو افغانۍ باندې د دوی ناشته ترسره کېږي یوه پراټه او چای دغه دېرش افغانۍ چای دی شل افغانۍ پراټه د 50 افغانۍ دی خو بیا هم خلک خوشحاله دي خوشحاله دي ورباندې ته هم خوشحاله اوسې یاره مننه ژوندی اوسه خیر اوسه قدرمن شي ته ورسره په څه مسؤل یار زه بس ورسره شاګرد یم بالا له پراټې ورته بېلنه وم بالا نو تاسو خو پوره فابریکه جوړه کړې ده پراټو یاره بس چې دوه یې بیا پراټو کار ښه مخته ځي څنګه د کاروبار مو څنګه ده بس بیخي ښه دی چې خوشحاله یې الحمدلله بیخي خوشحاله یې معاش مزدوري چې درکوي پرې خوشحاله یې ولې نه شکر او استاد یې نه اوري ما ته رښتیا ووایه استاد مې چې دی ورور مې دی ورور دې دی ورور مې دی نو تا ته دی لکه چې معاش نه درکوي یا ولې نه راکوي ما ته خپل معاش راکوي خپل کاروبار هم ده شکر مشتریان څونه خوشحاله دي مشتریان ډېر خوشحاله ځکه چې موږ سم شی ورته پخو او ښه شی چای ورته برابر خو سرخیل او ښیګان دې راځي چیسکي سرخیل سرخیل نه ستا خو سرګانۍ خو سرخیل درته یادوم او ښیګان دې کله راځي سرخیل شکر نه لرم الحمدلله ولې دې په شکر وویسته
وس مجردي ژوند در ښه دی دا د زړه د درده وایي یاره مجردي ژوند مې در ښه دی اوس خو بیا ماماګان چې د کله راشي په دواړه لاسه ستړي مشي ورسره کوي خو د پلار خو سره خیر شو کنه وایه نو ته ولې بېزاره یې څوک زه وایي خدای د ماما د مینې دښمن دی دا ولې دا خو نه متل دی پښتنو متل دی د پښتنو متل دی ژوندی اوسې ګرانه زړه ته رانږدې لیدونکو د پراټو پروسیجر او پخول خو مو ولیدل دلته شودي خالصې د غوا شودي چې تازه راوړل کېږي دلته او بیا د هغې ځینې ولي جانانو فوقالعاده د شودو جای یا لکه اقربه لږ رانږدې شه سلام وروره وعلیکم سلام په خیرونه سلامت شه خدای دې تا ژوندی لري یاره خیر ده ښایسته څنګه داسې خوشحاله ښکارې نن دا خو نو ورځ ده نو ورځ خو هم د شنبې نه ده که نه چې ته داسې خوشحاله ولې شنبې ورځ به خالي د خوشحالي ورځ ښایسته ده ورځ ښایسته ده څنګه ښایسته ده یاره ځکه چې موسم ډېر ښایسته موسم دی نه هوا چې یخی د طبیعت د چیو کاروبار ښیي که څنګه هوا چې یخی دومره زبردست کاروبار چې موږ نه هوارو پرخه دی چې په کومه لاړ شو ته خپل هم د دوی سره کار کوې دلته او زه خپل هم څومره ښه ده وروره څومره ښه ده رضایت د مشتریانو څومره دی والا دا خو بعضې یو نیم مشتري پکې داسې راځي دا هلکان دي مصروفه یي نو رش کس ډېري بعضې یو نیم مشتري خلک خوشحاله یي و زیاتره مشتریان خوشحاله یي زموږ هغه ملګري مې ویل موږ د کندهار نه راغلي او دا شودو چای پراټې مو د کوټې را انتقال کړي دي دا هلته رواج و دا ستاسې دلته د کاروبار څومره وخت کېږي او څومره رضایت مو دی د خپله کاره بس دا یو 4-5 میاشتې کېږي الحمدلله او ښه خوشحاله شو پکې خپل کار نه کاروبار هم ښه دی انشاءالله الحمدلله ښه دی څومره ښه د شکر ځای دی چې په خپل هیواد کې د لږو امکاناتو نه کاروبار سړی شروع کړي هغه یو وخت نه یو وخت خپل منزل ته رسیږي یو رونق او زیبایي پیدا کوي ورور مې وایي 5 میاشتې مې کېږي کار مې شروع کړی څو نفر د سره مصروفه دي 14-15 نفر دي ټول ماشاءالله څومره ښه 14-15 نفر ټول یو اکو زحمه 15 روپۍ حلاله روزي هر یو د خپل رزق او روزي رسیږي دلته هغه خلک چې شکایت د بیکارۍ بېروزګارۍ نه کوي هغوی ته مې توصیه څه ده والله بېروزګاري خو افغانستان کې سخته زیاته ده نن سبا او داسې چې یو نیم ځای خلاصېږي نو هلکان پکې ډېر مصروفه کېږي نو هر سړی باید کوشش وکړي چې یو کاروبار یې وړوکي شي نه شروع وکړي او داسې نه چې یاره کار نه پیدا کړي روزګار یم او بېروزګاري داسې خو هم نه کېږي چې ته په کور کښېنه او تا د کار راشي دا خو هېڅ امکان نه لري نو چې سړی لټه وکړي نو انشاءالله خامخا کامیابه کېږي ډېره مننه وروره خوشحاله اوسئ استاد تا راته اول کې لږ وخندلې راوخندلې نور پسې غلی شوې د خوشحالۍ راز دې په څه کې دی هغو نو مابینځ کې لاړلې نو تا ته موږ څه ووایو زه خیر د زهر وخت یې مابینځ کې زما دا خبره ورکه کړه د منځ کې لاړه ما به تا ته راز ویلو همداسې دغه نه دی شوی خو په داسې مې نن ورځ طبیعت برابر دی دا خو کله ورځې کله ورځګۍ یادې پر چمره ما ګوره دا خبره کوله موږ دونه رالو تعالی هم ناز درکړه خو داسې به دې ویله چې تا سره وروره خوشبختانه مخامخ شم ځکه خوشحاله یم ورور مې راته ویلې ګوره ښه استاد جانه څنګه د کار روزګار څنګه دی ورور ټول ډېر ښه دی الحمدلله ډېر ښه کاروبار دی ډېر ښه سیسټم روان دی بل ځای کې مې یو نمایندګي خلاصه کړه که نه بل ځای روان یو کورسنګي له روان یو او رازن قیمت لږ تللي یو او کندهار عینو مینې کې اوس روانه ده ترتیب روان دی سره سټارټېږي انشاءالله شیدې له کومه ځایه راوړئ شیدې له پغمان نه را روان دا طبیعي شیدې دي د غواګانو نه د غواګانو صفا شیدې دي صفا شیدې دي او صفا مشتریان پرې ښه ډاډمن راځي نو ښه ډاډمن ښه پراخ سینه باندې د کومو ولایتونو خلک ډېر د دې علاقمند دي د دې نه زیات جلال آباد ننګرهار خلک ډېر دي او دغلته د کابل خپل خلک پارسیبانان مثال کوم مخلوقات زموږ وروڼه دي دا خلک ډېر راځي دا طرف ټول علاقمند دي ټول او ارزان هم تمامېږي مکمل د سهار چای شودې پراټه هر څه سره 500 افغانۍ او 500 افغانۍ میلاویږي ډېر ارزان میلاویږي او د ناستې دپاره هم کوم ځای مخصوص ناست دپاره هم بره ځای مخصوص کړی دی ښه ځای دی ښه ترتیب دی ښه سیسټم برابر کړی خوشحاله اوسه قدرمن مننه خیر اوسه مننه زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو موږ به هم پاس لاړ شو مشتریان چې څوک د چایو علاقمند دي هملته راځي کیني چای پراټه نوشیجان کوي او ولی جان هم راته مخکې وړاندیز وکړه چې صافی صاحب نن به په ما باندې هم د شیدو چای او پراټه نوشیجان کوي
نو البته تاسې به هم ډېر داسې جالبه درته ښکاري چې د ولی جان به سره کم سړی امکانات یې ولري چې نن یې در باندې وهم وینم. ښه خبرې را لنډوم. خیجو کویټا میټکا چای. ښه ده ماشاءالله پاکي او صفایي خو په نظر کې نیولې ده د خلکو. محیط پاک دی او ماشاءالله ماشاءالله سور سیستم او سامان خو برابر کړی دی د خلکو. ښکلې او ښایسته فضا ده، بیخي خاموشه فضا، ښکلې فضا ده، لاندې ښایسته منظره کېږي او د فامیلونو دپاره ځایونه هم په نظر کې نیول شوي دي. دوستان کولی شي چې په ډاډمن او راحت شکل باندې سره د فامیلو راشي او له دغه ځایه څخه شیرچای، پراټا او بریاني نوشي جان. خوږو لیدونکو موږ هم د مخکې مې تاسو ته یادوري وکړله چې د پراټې او د شیدو چې البته فرمایش مو ورکړی و. خو پراټې چې دي د نورو عادي پراټو سره ډېر فرق لري. خوږو لیدونکو هګۍ پکې مکس دي او سره په څنګ کې نور همداسې په شکل د اشکالو باید ووایم چې ډېر شیان پکې دي. نو دغه کمې چې موږ ته راوړي دي د ولی جان په فرمایش باندې مخکې مې یادوري کړې وه، دې ته فکر کوم میټه پراټه وایي. میټه پراټه به وګورو نو چې خوند او طعم او ذایقه یې څنګه ده. نو ډېری دوستان هم دلته راځي راپېښه کوي د سهار د سهارني لپاره چای او پراټه نوشیجان کوي. دلته ډېرې نور اجناس هم پکې دي خوږو لیدونکو، نه چې یوازې د سهار چای او پراټه ده فقط. پراټو بیا نومونه دي. نو البته چکن پراټه ده پکې، الو اچار پراټه په نوم باندې ده، لاچیدار پراټه پکې ده او ساده پراټه پکې ده. ورسره په څنګ کې نو انتها ډېر نومونه دي. چکن چپس پراټه ده. نو خوږو لیدونکو که درته ووایم ماشاءالله تابلو غټه تابلو لري، دوی غټه مینو لري او بس دوستان راځي باید دغه طریقه انتخابوي ځان ته او فرمایش ورکوي او دلته د سهار چای نوشیجان کوي. ښه موږ به مر شو د دوی چای به وګورو، طعم به وګورو، ذایقه به وګورو. خلک به ډېر صفت کوي چې طعم یې څنګه ده. بس ځانګړی طعم او ذایقه لري. تاسې هم کولی شئ چې کویټا میټکا چای او پراټې ته تشریف راوړئ. ماشاءالله خوږو لیدونکو داسې ښکلې پراټې او چای دوستانو ته د کومو کومو ولایتونو راغلي دي. زه خو د کابل اوسېدونکی یم، خو پیلي په جام د دې کې به ځان راولم چې ګونړ نه ورته راغلی یم. ولی جانو ته د لغمان نه راغلی دی. وراره به مې د کوم ځای نه راغلی. وراره جان جوړ په خیر؟ جوړ په خیر، سهار خیر. مننه قدرمن شو. نوم نوم اسرار او د خوست ولایت نه. به اسرار جانو ته د خوست ولایت نه راغلی دی او د دې ځای د سهار چای. اسرار جانه خوست کې څه پوزیشن دی؟ خلک همداسې چای استفاده کوي نه؟ خو دومره څه ښه نه وي، خو دلته ډېر بهتره څو واره راغلی یو او ډېر ښه چای ورکوي، ښه پراټې ورکوي، هر رقم ته پراټې ورکوي. نو دوستانو ته چې بس کله ناز ورکوي نو بېشاره نو ته راولئ دلته. دوستان مو راوستي دي د خوست نه مې خپلوان راشي او دلته یې راولو سهار چای وچښو. یوازې پراټې خو هم نه دي، موږ ته خو څه بل رقم پراټې راوړې وي. دا تاسې هم کله کله د استفاده کوئ؟ ډول ډول پراټې دي او بریاني دي او چای دی او داسې نور شیان دي پکې. خواږه او ترخه سره مکس دي. یاره نو نو خوند او لذت ځینې اخلي. ډېر ډېر. نوشي جان شه. مننه مننه. خوشحاله خوږو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ. خواږه او ترخه سره یو ځای دي. کویټا ډایمنډ چای او کراچي بریاني. ښه نو جالبه خبره خو دا ده چې شیدو چای چې وي شیر چای طبیعتا خوږ وي، خو مګر هم دلته پکې دا بریاني چې ده بیا هغه خو ترخې وریجې وي. نو دا څه رقم پوزیشن ده، څه رقم کار دی. وراره دا اوس څه رقم پراټه پخې؟ یاره دا خو پراټه هم نه ده که نه؟ دا وچه پراټه ده. دا وچه پراټه ده، بې غوړه پراټه وه. هغه څوک چې د وینې غوړ لري یا د غوړو سره حساسیت لري بیا ورته دا پخوه ورته. نوم دې راته ونه وایو که نه؟ عبیدالله ده. عبیدالله د کوم ولایت؟ کندهار ونه وایي؟ د لوګر یم. لوګر نه سړی مه شي یاره. کیا عبیدالله جانه څومره وخت کېږي په دې کار مصروف یې؟ د کار تقریبا 4 میاشتې کېږي په دې کار. 4 میاشتې د دې د بنیادګذارۍ کېږي چې دا جوړ شوی دی؟ نه د تقریبا 2 میاشتې کېږي. 2 میاشتې کېږي. او ته د پراټو په پخولو کې 4 میاشتې کېږي؟ زه خو شاګرد یم، دلته بل استاد ده، استاد پراټې درس وایي؟ و درس. مکتب څوم سم؟ مکتب اته 9م سم کې. ماشاءالله 9م سم کې. څه دې زده کړي په مکتب کې؟ مکتب کې ولا درس مې زده کړی، هر څه مې زده کړي. د یوې پتیرې څو خمیره پخېږي؟ داسې کوم سوال او جواب سره شته؟
والله هسې جواب نشته راسره. کیا هغه پښتو کې متل دی که نه وایي د سیر نه څو پخېږي هغه متل دی اورېدلی کله سیره څو پخېږي د سیر نه څلور پنځه پخې 5 پخې. څومره مې خوښوي څومره خوښې. مننه خوشحاله اوسئ قدرمن شئ. لکه شیخه دا ته څنګه درېږې جوړ په خیر تکړه تازه صحت مجاز کلاري د خیرت دی. خوږو لیدونکو د دې هوټل مالک سره مو لنډه زړه خواله کوو دوی بدون د شیرچه او پراټې نه چې سهار دی قریب د سهار 7 بجې خواوشا دي موږ وختي راووتو په خاطر د دې چې دغه د شارناو د سهارنۍ داسې یو ځانګړې خپرونه ته چمتو کړو چې ستاسې هم د خوښې او لیدو وړ وګرځي. سلام روسره مشي. وعلیکم السلام خیر. ماسک دې لرې که خیر ده که دغسې ماسک دې لرې که نه لباس جبري دی یا څنګه ګرانه ښې خیر والله شکر ده تاسې ښې. نوم مبارک سید محمد. سید او محمد څومره ښکلی نوم دی دی ګرانه. د کوم ولایت ګرانه؟ د لوګر ولایت. دا څنګه تی ګاډه ولاندې تی بله ورځ دغه راوتله اوس تی لوګر دی نو نوم بیا نه اخلم بله ورځ زموږ ټول ماشاءالله قومیان. ښه خوږو لیدونکو پوښتنه کوو د ورور نه چې دوی بدون د شیرچه او پراټې نه نور څه پخوي؟ بدون د شیرچای او پراټې نه بریاني ده، نهاري ده، کیمه ده، مکس ترکاري ده، دالماش دي، چولی دي، نور انداسې او په دې پراټو کې بدون د ساده پراټو نه نور څه څه رقم پراټې پخوي کوم جنسونو نه پکې استفاده کوي؟ پراټې چې دي یو ساده دی بل آلو پراټه، چکن پراټه، ذاتي ډبل بن پیزا پراټه، انډا پراټه اتی نمونه دغه کې دی. خوږو لیدونکو قلم او کتابچه راوالی دا نمونه ټول ځان سره ذکر کړي چې بیا له خیره کله کابل ته راځئ نو بیا نو چکن پراټه، اګۍ والا پراټه، آلو پراټه، چپس پراټه، چرګ پراټه، کوفتې پراټه، ډېرې پراټې به وخورئ له خیره. خدای دې ژوندی لره. څنګه دي مشتریان څنګه دي؟ ښه دي والله شکر. چا خو به کومه ورځ شکایت نه کړی؟ نه یاره شکایت تاریخ تېرې پراټې خو به خلکو نه خوري؟ نه پراټې تاریخ تېرېږي؟ نه تاریخ نه تېرېږي. څه خاطره لرې د خلکو نه؟ خاطره له خلکو نه دا لرم چې هیله مې درته نه ده ویلې چې ټول راشئ دلته زموږ چکن په بریاني او پراټې هیله مې خاطره دا لرم چې خلک ډېر خلک خوشحاله دي. خوشحاله دي. ته په خپله هم خوشحاله یې؟ هو خوشحاله یم. ځوانې نه وې ځوانې صحیح ده که نه؟ په ماشومتوب کې دې کوم زده کړې ده په راتلونکي کې به یې له خیره که نه سور خط دې پې کش کړی؟ سور خط مې پې کش کړی یو هغه دی راتلونکي کې کوم زده کوم خو ورور مې ما نه هغه دی زر یې وکړه که نه ورور ته دې وایم زر یې وکړه زر یې لکه کوزده وکړه دا سړی په تمه دی ورور یې دلته چېرته نشته چې زه ورته وایم چې خیر دی لږ زر وکړه دا سړی په تمه دی نوبت کې دی. خوږو لیدونکو بس د هوټل مالک سره خو زړه خواله همدغه عمره وه. په خیر اوسې وروره. تاسو هم خیر اوسئ، ژوندي اوسئ، ښه شو چې دلته راغلئ، موږ مېلمانه شو. مننه. خبره وه داسې ښه لکه د غوربندیانو غوندې یاره. د غوربند نه یم، د لوګر یم. د لوګر یې؟ څنګه ټول راپېښه کړی؟ خو ټول کنداریان دي، خو ټول هغه دي لوګریان دي. دا څه کیسه ده وروره؟ بس همدغه کاروبار مو کول هلته شروع کړی، لکه جنرال راغلو دلته ما څنګه هم دلته. کاروبار هم څنګه دی؟ کاروبار ښه دی، فضل د خدای د روان دی. ډېر شکر دی چې ښه دی. څومره کارګر تاسو سره دلته په دې کار باندې مصروف دي؟ په دې کار کې له موږ تقریبا 14 نفره کارګر. څومره ښکلی کار ماشاءالله، بهترینه لاره ده، ښه لاره ده. تل باید هڅه او کوشش په دې باندې وشي په لږه سرمایه باندې دغه 15-14 فامیلونو ته کار پیدا کېدل دي. او بهتره لاره به دا وي چې زموږ ډېری دوستان چې د سرمایه وس لري، توان لري، سرمایه ګزاري باید وکړي تر څو ځوانانو ته پکې د کار زمینه مساعد 14-16 روپۍ معاش موږ ته راکوي ماشاءالله او 6.5 زره کارګرو ته د میاشتې ورکوي، هفتې ورځ رخصت لري. بس ټول سیستم برابر دی، ټول راضي دي. نور ځایونو کې نور ولایتونو کې هم کوشش کوو چې د دې څانګې پرانیزئ؟ نور ولایتونو کې هم سته، خو نور هم څانګې موږ د اول هم د کابل کې دوم پروګرام هم دا د کارتیناو کې اوس څنګه خلاصو څومره ښه. او له دې نه وروسته نور ځای کې انشاءالله تعالی د کاروبار خو وړاکۍ ده، خو تاسو خپله پته لګېږي نو پس له دې نه چې کاروبار څومره طریقې نور ولایتو ته هم ځي. جلال آباد کې هم هوډ لرو، دغسې چې هغلته هم د پاکستان کوم مهاجر راغلي دي، د خوراکو د دغه سره مینهوال دي، شوق لري، دغه باید موږ ورته هیه. ډېره مننه، قدرمن شئ، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. که خوږو لیدونکو د سیلف ټایم یوټیوب چینل د زړه ته رانږدې مینهوالو که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی در سره لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ. نړۍ مننه کوم چې در سره لایک کوئ، کمنټونه هم کوئ او شیر کوئ او خپرونې د زړه په مینه ګورئ. خوږو لیدونکو که ستاسې په نظر کې بدون د داسې خپرونو نه نورې خپرونې ستاسې په زړه وي
کولی شي د افغانستان د هر ولایت ولسوالۍ او قریاجاتو نه په کومنټونو کې موږ ته راولیکئ راویلېږئ موږ هملته ځو ستاسې په زړه ښکلې خپرونې ته جوړوو